السلام علیکم ډیرو خوږو عزتمندو ملګرو. څنګه چې تاسو ته پته ده 13 ورځو کې په 8 فروری پاکستان کې عام انتخابات وشو، په کوم کې چې عوامي نېشنل پارټۍ ته کومه خاطرخوا کامیابي ترلاسه نه شوله. د بلا خلکو خیال دا دی چې عوامي نېشنل پارټۍ چې ده په بیک فوټ تللې یا شاته تللې ده. نو په سیاسي ډګر باندې خو تر څه حده شاته تللې ده، خو د بیانیې او د ولسي زوره چې ده دا شاته نه ده تللې او نه کله وروسته شوې ده. لږ دا حالت چې دی دا په ماضي کې یعنی په تاریخ کې ګورو چې واقعي عوامي نېشنل پارټۍ د دا قسم الیکشنو سره یا د دا قسم کارونو سره چې دی شاته تللې ده. عوامي نېشنل پارټۍ تسلسل دی د خدایي خدمتګارۍ په 1930 د 23 اپریل باندې په پیښور قصهخوانۍ کې پیښه کیږي. په سوونو خدایي خدمتګار او دایي حامیان وژل کیږي، خو عوامي نېشنل پارټۍ په 1931 کې په الیکشن کې برخه اخلي او زبردسته کامیابي ترلاسه کوي او هغه کامیابي چې دی هغه تاسو بیا په تاریخ کې کتلی شئ. بیا په 1940 کې انتخابات کیږي د عوامي نېشنل پارټۍ او په 1947 کې منتخب حکومت غورځولی کیږي او په 12 اگست 1948 کې د قیوم خان پولیس پوجونه د جنا په وینا باندې په دې باندې په بابړه کې ډزې کوي، پای کې هم په سوونو خلک وژلی کیږي. بیا د جنرال ایوب خان دور راځي، په هغه وخت کې چې کم تسلسل دی نېشنل عوامي پارټۍ د خدایي خدمتګارۍ هغه د سختو بندیزونو سره مخ کیږي، جیلونو ته عقوبت خانو ته ټارچر سیلو ته ویشتلی کیږي د هغې خلک د هغوی مشران. خو بیا هم دا تسلسل عوامي نېشنل پارټۍ یا نېشنل عوامي پارټۍ چې وه د هغې وخت هغه نه وروسته کیږي. وروسته کې د بټو دور راځي، په هغې کې هم دوی د سختترینو بندیزونو سره مخ کیږي. بیا په 9 فروری 1975 باندې په عوامي نېشنل پارټۍ بندیز لګولی کیږي. د هغې باوجود هم عوامي نېشنل پارټۍ نه وروسته کیږي، باوجود د دې چې ټول مشران چې دی دا جیلونو ته ځي او ځینې خلک چې دی دا د وطن نه حج جلاوطن کیږي هم. وروسته کې بیا د پاکستان چې کوم مختلف دسیسې دي هغه د دوی د بیانیې په ضد کارولې کیږي، خو د هغې باوجود هم وروسته نه ځي، په خپل ځای باندې ولاړه وي. په 2002 کې په عامو انتخاباتو کې دلته کې یو اتحاد جوړولی کیږي د اسټبلیشمنټ لخوا او هغې ته MMA ویلی کیږي او په هغې کې هم دوی وروسته نه ځي، باوجود چې ولسي زور ورله په لاس نه ورځي، ولس ورته ووټ نه ورکوي، ولس چې دی د دوی ملګرتیا په هغه ډول نه کوي یا د پاپولیسټ بیانیو ملګري کیږي. په 2008 کې په ډیرو سختترینو حالاتو کې حکومت د دوی لاسو ته راځي او کله چې لاسو ته راځي نو د 2014 پورې کم ناوړه حالات د ملکنډ ډیویژن او ټولې پښتونخوا هغې ته مخه کوي او د هغې نه صوبه په کامیابۍ سره چې دی هغه بار کوي. ریکارډ ترقیاتي کارونه په ټوله صوبه کې کوي، د خپلې صوبې نوم ګټي، 18 آئیني ترمیم کوي، NFC ایوارډ کوي چې دا ډېر لوی خبرې دي. فقط 12 ممبران لري په اسمبلی کې، خو ډېر لوی کار په هغې باندې کوي. ورسره په دغه وخت کې چې دی په 2019 کې ډېر بد سیلاب قدرتي افت چې دی هغه په پښتونخوا باندې راځي. پښتونخوا ډېرې سټیبل ضلعې ترقي یافته ضلعې چې دی هغه ویجاړوي او د عوامي نېشنل ګوند حکومت د هغې هم مقابله کوي، خو شاته کیږي نه. په 2014 کې د دوی لاسونه تړلی کیږي د کمپاینونو نه او مشران یې وژلی کیږي. د تیرو ناوړو حالات 15 کالو کوم نتیجه چې ده هغه دوی ته 12 شهیدان پراته وي او د دوی د بشیر بلور او ډاکټر شمشیر غونته کې مشران چې دی هغه له منځه تللي وي، د دغه حالاتو هغوی شهیدان کړی شوي وي. بیا هم سیاست کې د جنرال الیکشن مخه کوي. په 2018 کې بیا دې ته حالات مناسب نه ورکولی کیږي، هارون بلور او نور ډېر بلا کارکنان د دوی شهیدان کیږي، خو بیا هم په میدان باندې ولاړ وي. راغې د 2023 الیکشن کوم چې په 2023 کې کېدلو واله و هغه هم د دوی مخه کوي او دوی په پارلیمان لاره خپلوي، سیاست میدان ته راځي، خپل ټکټونه چې دی هغه جمع کوي او عام انتخابات کوي. په عام انتخاباتو کې عام ولس په شور پسې کیږي، له شعور نه ملګری کیږي، د شور ملګری کیږي. خو د ځینو خلکو خیال دا دی چې عوامي نېشنل پارټۍ به چې دی دا په دې باندې په شا لاړ شي. د عوامي نېشنل پارټۍ تاریخ د 1300 کالو دی او دا ډېر اوږد تاریخ دی، باید چې دا موږ وګورو. کله هم عوامي نېشنل پارټۍ چې ده هغه د ولس د زوره وروسته شوې نه ده. عوامي نېشنل پارټۍ جمهوري پارټۍ ده او جمهوري پارټۍ کار دا وي
د عوامي نېشنل پارټي بالکل ښکاره بیانیه ده چې د ولس زور د حکومت زور دی، یعنی زور چې دی دا د ولس په اوټ کې دی او دا حق هم باچاهان بابا دوی له ګټلی دی. نو د دې نه کله هم نه وروسته کېږي، بیا به په الیکشن کې وي، بیا به په الیکشن کې وي، بیا به په الیکشن کې وي. د خپل ولس خبره په جار کوي، د دې خاورې د مسایلو، د دې خاورې د وسایلو د دې لپاره به مبارزه کوي. دا به لاس ته راوړي وسایل او مسایل به یې ختموي، د دوی چې کومې محرومۍ دي هغه به لر کوي. هر څوک ولس د پاپولیسټ یا د هغه نارو ملګری دی کوم چې صرف شور دی، شور، نو هغې نه به دوی خپل ولس شعور ته رابلي، شعور ته به یې راغواړي او دا ولس به یې ملګرتیا کوي. او داسې هم نه ده، هم په دې الیکشن کې عوامي نېشنل پارټي په بلا ځایونو باندې تقریبا په ټوله پښتونخوا کې په مقابله کې پاتې شوې ده، یعنی ورپسې ووټې دی. او بیا خو تاسو ته پته ده چې سمر بلور ته چې دی اپر کړی شوی، نو داسې خو به د کوم منتخبه پارټي چې ده هغې ته هم اپر شوي که نه، نو هغې قبول کړي دي او موږ نه دي قبول کړي. نو دا د دې خاورې د ولس په لاسو باندې، د ولس په رایو باندې باور دی. که وکتلی شي نو عوامي نېشنل پارټۍ کله هم په سرونو بایللو باندې، په جیلونو باندې، په بندیزونو باندې، په عقوبتخانو په ټارچېسلونو باندې د سیاست لاره نه ده پرېښودلې. نو د یو عام جرنل الیکشن او د چغو سورو او نارو د وجې به یې پرېږدي، کله هم داسې نشي کېدلی. په حالاتو باندې، په قام او په مسایلو وسایلو باندې به تبصره کوو په بله ویډیو کې. فقط دومره چې عوامي نېشنل پارټي د ولس په زور، د ولس په اوټ باندې باور لري، ټول عمر به پرې لري، بیا به هم په الیکشن کې وي، بیا به هم په الیکشن کې وي. او د دوی پلویان، د دوی ملګري، د دوی زلمي، د دوی مشران او کشران ټول هم عمر به په دې کې ولاړ وي، ټول عمر به په دې باندې باور ساتي او ولس به یې مرګتیا کوي. ډېره زیاته مننه.